وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. او زنو ولی د هغه ذات بندگی و نکړم چې هغه ز پیدا کړم او د هغه لوري ته ستاسو ټول ورګرځیدل دي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. ازله هغه پرته نور معبودانو نیسم په داسې حال کې چې رحمان خدای ماته د څه زیان رسولو اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ماته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي. که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده ګمراهۍ کې اخته شم. ما خو ستاسې په پروردګار باندې ایمان راوړ، تاسې هم زما خبره ومنئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. په پای کې هغو خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې ننوځه جنت ته. هغه وویل کاشکې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردګار د څه شي له امله ماته بخښنه وکړه او زه په عزتمندو خلکو کې داخل کړم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لهغه وروسته د هغه پر قوم مونږ له اسمانه کوم لښکر راکوز نه کړ. د لښکر لیږو ته زمونږ څه اړتیا نه وه، فقط یوه چیغه وشوه او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړه یخ کرخ ولوېدل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس د بندگانو په حال باندې هغو ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډې مسخرې وکړي. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا هغوی نه دي لیدلي چې موږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅکله د دوی خواته راستانه نه شول؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دوی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضري. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. او د دوی لپاره مړه ځمکه یوه نښانه ده، موږ هغه ژوندی کړه او له هغې نه مو غله راویستله چې دوی خوري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مونږ په هغې کې د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغې نه مو چینې راوخوټولې تر څو چې دوی د هغې میوې وخوري. دا هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیداوار نه دي، نو آیا دوی شکر نه باسي؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړي، که هغه د ځمکې له نباتاتو څخه وي یا په خپله د دوی له جنس یعنې انساني نوع څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی حتی پیژني قدر هم نه. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. د دوی لپاره یو بل نښانه شپه ده، موږ د هغې له پاسه ورځ ایسته کوو نو پر دوی تیاره خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي.
دا د خورا ډیر د قدرت خاوند په ذات وضع کړی حساب دی. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تېرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې شي. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه د لمر په وس کې دا شته چې هغه سپوږمۍ ونیسي او نه شپه پر ورځ مخکې کېدلی شي. دا ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. د دوی لپاره دا هم یو نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوي کشتۍ کې سپاره کړل او بیا موږ د دوی لپاره همغسې کشتۍ نورې پیدا کړې چې دوی پکې سپریږي. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. که موږ وغواړو نو دوی به غرق کړو، هیڅوک به د دوی فریاد اوریدونکی نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ور نه کړ شي. فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او تر یوې ټاکلې مودې پورې له ژوند نه د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دوی ته چې کله ویل کېږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغورئ چې ستاسې مخې ته راځي او ستاسې تر شا تېر شوی دی، شاید پر تاسې رحم وکړای شي، نو دوی ځان ناګاه راچوي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله تاسو ته کوم روزي درکړې ده له هغې نه یو څه د الله په لاره کې هم ولګوئ، نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو؟ که الله غوښتي وای نو په خپله به یې هغو ته خواړه ورکړي. تاسې خو بیخي ګمراه شوي یې. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي چې دغه د قیامت اخطار به کله ترسره شي، وښیئ که تاسې رښتیني یئ. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لاره دي هغه فقط یوه هیبتناکه چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی په هغه حالت کې راګیر کړي چې دوی په خپلو دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدر هم نه کړی شي، نه به خپلو کورونو ته بیرته وګرځېدی شي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بیا به یو شپېلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووځي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. په ورختایي سره به وایي اوه دا چا موږ له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو، دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. إن كانت إلا
إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صرف یو قوی آواز بوی او ټول به زمون په وړاندې حاضر کړی شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نن به پر هیڅ چا د یو بڅری په اندازه ظلم نشي او تاسو ته به هغه څه بدله درکړی شي لکه څنګه چې تاسو عمل کوئ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوختي. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هغوی او د هغو میرمنې به ګڼو سیورو کې وي بالښتونو ته تکیه کوونکي. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. د خوراک څخه هر راز خوندور شیان هلته د هغو لپاره موجود دي. سلام قولا من رب رحيم. هر څه چې هغوی وغواړي د هغو لپاره حاضر دي. د مهربان پروردگار لخوا هغو ته سلام ویل شوی دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. او ای مجرمانو نن تاسو بیل شئ. د یاسین مبارکه سوره چې د قران عظیم الشان شپږ سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیات څخه اوري. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اې د آدم اولادونو آیا ما تاسو ته هدایت نو کړی چې د شیطان بندگی مکوئ؟ هغه ستاسو ښکارا دښمن دی او یوازې زما بندگی وکړئ دغه سمه لاره ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خو سره له دې شیطان له تاسو نه یو لویه ډله ګمراه کړه. آیا تاسو نه پوهېدلئ؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسو ویرول کېدلئ. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. کوم کفر چې تاسو په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د سون مواد شي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن مونږ د دوی خولې بندوو، د دوی لاسونه به له مونږ سره خبرې وکړي او د دوی پښې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي دي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو، بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لاره وویني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. که مونږ وغواړو نو مونږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. چاته چې مونږ اوږد عمر ورکو د هغه ساخت مونږ سرچپه کوو. د دغه حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. مونږ دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له د سره ښایيږي.
دا خو یو نصیحت د یو روښانه لوستل کېدونکی کتاب ترڅو چې هغه څوک وډار کړي چې ژوندي وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابته شي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا دوی نویني چې موږ په خپل لاسونو سره جوړو شویو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. موږ هغه په داسې شان دوی ته رام کړي دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي د ځینو دوی غوښه خوري. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. او په هغو کې د دوی لپاره راز ګټې او د څښلو شیان دي، نو آیا دوی شکر نه باسي؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لدې هر څه سره سره دوی له الله جل علا شانه پرته نور خدایان نیولي دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړای شي. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای، بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیارسۍ لښکر جوړ شوی دی. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. خانو کومې خبرې چې دوی جوړوي هغه د تا ونه زوروي، د دوی په پټو او ښکاره ټولو خبرو باندې موږ پوهیږو. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان ندی لیدلی چې موږ هغه له نطفې نه پیدا کړو بیا هغه ښکاره شخړه کوونکی شو؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اوس هغه پر مونږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي، وای څوک به دغه هډوکي را ژوندي کړي چې کله دا وراسته شوي وي؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. دته وای دا به همغه ذات ژوندي کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي. هماغه ذات چې ستاسو لپاره له شنې سمسورې ونې څخه اور پیدا کړ او تاسو له دین خپل غریب لوي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې د دوی په څیر پیدا کړی شي؟ ولې نه په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هغه خو چې کله دی یو شی اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی او د هغه لوري ته تاسو ورګرځول کیدونکي یاست. د الصافات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان و دیرشمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 102 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والصافات
صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. پر کتار کتار سفتړونکو پرښتو باندې قسم، بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکوونکي شړونکي دي، بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورونکي دي. ستاسې حقیقي معبود صرف یکی یو دی، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هغه ذات چې د ځمکې او اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په ځمکه او اسمان کې دي، او د ټولو ختیځونو څښتن. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. مونږ د دنیا اسمان د ستورو په ښایست سره سینګار کړی دی، او له هر سرغړونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلی دی. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اورېدلی، له هرې خوا ویشتل کیږي. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شړل کیږي او د هغو لپاره پرلپسې عذاب دی، بیا هم کله هغو نه کوم یو څه وتښتوي نو یوه تیزه سوځونکې لمبه یې تعقیبوي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. اوس له دوی نه پوښتنه وکړه، د دوی پیدایښت ډېر ګران دی که د هغو شیانو چې مونږ پیدا کړي دي؟ دوی خو مونږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي. بل عجبت ويسخرون. ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي. وإذا ذكروا لا يذكرون. کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. که کومه نښانه وویني نو مسخرې او خنداوې ورپورې کوي او وایي دا خو ښکاره کوډې دي. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. خنو چیرته داسې کېدای شي چې کله مونږ مړه شوي اوسو او خاورې شو او د هډوکو مجموعه شو، په هغه وخت کې مونږ بیا ژوندي را پاڅول شو؟ او آیا زمونږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم را پاڅول شي؟ دوی ته ووایه هو، او تاسې د خدای په وړاندې بېوسې یئ. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فقط یو ټکان به وي او په ناڅاپي ډول به دوی په خپلو سترګو د هغه هر څه چې دوی ته خبر ورکول کیږي لیدونکي وي. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمونږ بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسې دروغ ګڼله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. امر به وشي را ایثار کړی ټول ظالمان او د دوی ملګري او هغه معبودان چې دوی د هغو بندګي کوله، بیا به دغو ټولو ته د دوزخ لاره وښیي. وقفوهم إنهم مسئولون.
ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون او لک دوی معطل کړی له دوی نه څه پوښتنه کیږي په تاسې څه وشول ولې یو د بل مرسته نه کوي او نن خو دوی په خپل ځانونه یو بل ته سپاري وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين له هغه وروسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بله به پوښتنې شروع کړي پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسې موږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلی قالوا بل لم تكونوا مؤمنين هغوی به ځواب ورکړي نه بلکې تاسې په خپله ایمان راوړونکي نه وئ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين زمون پر تاسې څه زور نه و تاسې په خپله سرغړونکي وئ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون په پای کې موږ د خپل پروردګار د دغه فیصلې مستحق شو چې موږ د عذاب خوند څکونکي یو فأغويناكم إنا كنا غاوين موږ تاسې بېلارې کړئ بېشکه موږ په خپله بېلارې شوي وو فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون په دې توګه به هغوی ټول په هغه ورځ په عذاب کې شریک وي إنا كذلك نفعل بالمجرمين موږ له مجرمانو سره دغسې چارچلن کوو إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون دا هغه کسانو چې کله به دوی ته ویل کېدل الله پرته بل هیڅ بر حق معبود نشته نو دوی به مغرور کېدل او ویل به آیا موږ د یو لیوني شاعر په خاطر خپل معبودان پرېږدو بل جاء بالحق وصدق المرسلين په داسې حال کې چې هغه حق له ځان سره راوړی او هغه د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق کړی و إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون اوس به دوی ته وویل شي چې تاسې ارومرو د دردناک عذاب خوند څکونکي او تاسې ته چې هره بدله درکول کیږي د همغو عملونو درکول کیږي چې تاسې کړي دي إلا عباد الله المخلصين خود الله غوره شوي بندگان بل دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين د دوی لپاره معلومه روزي ده هر راز خوندور شیان او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی د شرابو له چینونه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي ځلانده رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به عقل ته ترېنه تاوان رسي وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپل سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلې وي
داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بیا به هغوی یو بل ته په مخاړولو د حالاتو پوښتنه وکړي. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. له هغونه یو تن به وایي په دنیا کې زما یو ملګری و، ما ته به ویل آیا ته له هغه تصدیق کوونکو څخه آیا دا رښتیا ده چې کله مونږ مړو شو او خاورې شو او د هډوکو دلی شو نو مونږ ته به سزا او جزا راکړل شي؟ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بیا به وایي اوس آیا تاسې لیدل غواړئ چې هغه د حق منکر چیرته دی؟ له دې ویلو وروسته چې څنګه هغه ټیټ شي نو د دوزخ په تل کې به هغه وویني. قال تالله إن كدت لتبدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. او هغه ته په خطاب کولو سره به وایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل، که زما د پروردګار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. خانو آیا اوس دا یقیني نه ده چې مونږ له مړه کېدونکو څخه نه یو؟ کوم مرګ چې مونږ ته راتلونکی و هغه خو مخکې راغی، اوس به مونږ ته هیڅ عذاب نه وي. إن هذا لهو الفوز العظيم. په یقیني ډول همدغه ستر بریالیتوب دی. لمثل هذا فليعمل العاملون. د همدغه بریالیتوب لپاره باید عمل کوونکي هڅه وکړي. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وای دغه مېلمستیا ښه ده او که د زقوم ونه، موږ هغه ونه د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولې ده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هغه یوه ونه ده چې د دوزخ له تل نه راوځي، د هغې غوټۍ داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. دوزخیان به هغه وخوري او له همغې نه به خپلې ګېډې ډکې کړي، بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. او له هغه وروسته به د هغو ورستنېدل هماغه د دوزخ د اور خواته وي. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. دا هغه خلق دي چې خپل پلرونه نیکونه گمراه ومندل او د همغو په نقش قدم باندې وزغلیدل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډېر خلک گمراه شوي وو او په هغو کې موږ ویرونکي پیغمبران لیږلي وو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. اوس وګورئ چې د هغو ویرول شوي څه عاقبت شو. له دغه بد عاقبت نه فقط د الله هغه بندگان ژغورل شوي دي چې هغه د خپل ځان لپاره غوره کړي دي. ولقد نادانا نوح
فلنعم المجيبون مونږ ته له دې نه مخکې نوح غږ کړی و، نو ګوره چې مونږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي وو. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. مونږ هغه او د هغه کورنۍ له ستره غم نه وژغورله او د هغه زوجات مو باقي پرېښوده او په وروستیو نسلونو کې مو د هغه صفت او ستاینه پرېښودله. سلام على نوح في العالمين. سلام دی پر نوح په ټولو نړیوالو کې. إنا كذلك نجزي المحسنين. بشک مونږ نیکی کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغه زموږ له مؤمنو بندگانو څخه و. ثم أغرقنا الآخرين. بیا بل ډله مو غرق کړه. وإن من شيعته لإبراهيم. او د همدې نوح په کړنلاره باندې تلونکی ابراهیم إذ جاء ربه بقلب سليم. کله چې ابراهیم د خپل پروردګار حضور ته په ښه زړه سره راغی. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. کله چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. ایا له الله نه پرته په دروغو جوړ شوي معبودان غواړئ؟ فما ظنكم برب العالمين. نو الله د عالمیانو د پروردګار په باب ستاسې څه ګمان دی؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. بیا هغه ستورو ته یو نظر وکړه، وی ویل زما طبیعت خراب دی. نو خلکو هغه پرېښود او ترې روان شول. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ابراهیم د هغو په غیاب کې په پټه د هغو د معبودانو د رمسال ته ننوت. وی ویل تاسې ولې خوراک نه کوئ؟ ما لكم لا تنطقون. څه شوي دي تاسې خبرې هم نه کوئ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. له هغه وروسته سم د لاسه پر هغو حمله وکړه او په ښي لاس سره یې ښه ګزارونه ورکړل بیرته په راستنېدو. فأقبلوا إليه يزفون. کله چې خلکو خپل بوتان ټوټې ټوټې ولیدل په منډه منډه ابراهیم ته راغله. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابراهیم ویل آیا تاسې د پخپلو لاسونو توګل شوو شیانو بندګي کوئ؟ په داسې حال کې چې الله تاسې هم پیدا کړي او هغه شیان هم چې تاسې جوړوئ. هغو په خپلو منځو کې سره وویل د ده لپاره د اور ډیرۍ تیاره کړئ او دی د تاوجن اور په لمبو کې وغورځوئ. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي، خو موږ دوی سخت ناکام کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او ابراهیم وویل د هجرت لاره به ونیسم، زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. رب هب لي من الصالحين. کله چې د هجرت ځای ته ورسېد په زارۍ سره یې وویل ای پروردګاره ماته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا په جواب کې موږ هغه ته دی او حلیم زغمونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو ترلو کولو سنت ورسید نو یو ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویا زه په خوب کې وینم چې زه تازه پکوم اوس ته وایې چې ستا نظر څه دی؟ وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه ته به ان شاء الله مال صابرانو څخه ومومې. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سره ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو او مونږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ مونږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو. إن هذا لهو البلاء المبين. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه. وفديناه بذبح عظيم. او مونږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه هغه هلک مو خوشي کړ. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. مونږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. او مونږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړی او پیغمبر له صالحانو څخه. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه او اسحاق ته مبارکت ورکړ. اوس دغه دواړو له نبیلې نه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي. ولقد مننا على موسى وهارون. او مونږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هغه او د هغو قوم ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. له هغو سره مو مرسته وکړه چې د هغې له امله همغوی برلاسي شول. وآتيناهما الكتاب المستبين. هغوی ته مو ډېر څرګند کتاب ورکړ. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. هغو ته مو سمه لاره وښودله او په وروستیو نسلونو کې مو د هغو ښه یاد باقي پرېښوده چې سلام دی پر موسی او هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. بشکه چې مونږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنهما من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغوی زمونږ له مؤمنو بندګانو څخه وو. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. او الیاس هم په یقیني ډول پیغمبرانو څخه وو. یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې تاسې ویریږئ نه. أتدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. آیا
آیا تاسې بعل بولئ او د هغه پیدا کوونکي عبادت چې تر ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی پرېږدئ هغه الله چې ستاسې او ستاسې د وړاندې وروسته پلرونو نیکونو رب دی فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين خو هغوی الیاس دروغجن وګاڼه نو اوس په یقیني ډول هغوی د سزا لپاره حاضر کیدونکي دي پرته د خدای له بندگانو څخه چې هغوی غوره کړی شوي وو وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين او د الیاس د خو یاد مونږ په وروستیو نسلونو کې باقی پرېښود چې سلام دی وي پر الیاس إنا كذلك نجزي المحسنين مونږ نیکی کوونکو ته همداسې غوره بدله ورکوو إنه من عبادنا المؤمنين پرختیا سره هغه زموږ له مؤمنو بندگانو څخه وإن لوطا لمن المرسلين او لوط هم له همغه کسانو څخه و چې د پیغمبرانو په توګه لېږل شوی دی إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين یاد کړه هغه وخت چې موږ هغه او د هغه ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ پرته له یوې سپین سرې نه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه ثم دمرنا الآخرين بیا مو نور ټول تار مار کړل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون نن تاسې شپه ورځ د هغو په ورانو مینو باندې تیریږئ آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ وإن يونس لمن المرسلين او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه و إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېده د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه یعنې ویې بایلله فالتقمه الحوت وهو مليم په پای کې هغه یو لوی ماهي تیر کړ او هغه پړو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهي په ګېډه کې پاتې شوی فنبذناه بالعراء وهو سقيم په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځاوو وأنبتنا عليه شجرة من يقطين او پر هغه مو جغلداره ونه رازرغونه کړه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون له هغه وروسته موږ هغه 100,000 یا له دې نه زیاتو خلکو خواته ولېږه فآمنوا فمتعناهم إلى حين هغو ایمان راوړ او موږ ترې وې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دي لوڼې وي او د دوی لپاره زامن آیا په رښتیا سره موږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون خو واورا په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون آیا الله د زامنو په ځای لونی ځان ته غوړه کړی دي
پر تاسو څه شوي دي څنګه حکم صادروي افلا تذكرون آیا تاسو پند نه اخلئ ام لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين یا دا چې له تاسو سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسو رښتونی یئ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين دوی د الله او پرښتو ترمنځ د نسب پیوند جوړ کړی دی په داسې حال کې چې پرښتې ښې پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندګانو څخه پرته نور خلک ورته منسوبوي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم نو تاسو او تاسو دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولای مګر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځون کوي وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون او زمونږ حال خدا دی چې لمونږ نه د هر یو مقام ټاکلی دی او مونږ په لیکه کې ولاړه خدمتګاران یو او تسبیح کوونکي یو وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين دغه خلکو خو په خوا ویل چې کاش کې له مونږ سره هغه ذکر یعنی کتاب وای چې مخکنیو قومونو ته ورکړای شوی نو مونږ به د الله غوړه شوي بندگانو فكفروا به فسوف يعلمون خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترنه انکار وکړ اوس به ډیر ژر دوی ته د دغه کړنچارې نتیجه څرګنده شي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون لخپلو لېږل شو بندگانو سره مونږ لا پخوا وعده کړې چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زمونږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون نو ای پیغمبره تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه ډېر ژر به دوی په خپل هم وګوري أفبعذابنا يستعجلون آیا دوی زمونږ د عذاب لپاره بیړه کوي فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون کله چې د دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه ډیر ژر به دوی په خپله وویني سبحان ربك رب العزة عما يصفون پاک د استا پروردگار د عزت څښتن له ټولو هغو خبرونه چې دوی یعنی کافرانی جوړوي وسلام على المرسلين او سلام دی پر پیامبرانو والحمد لله رب العالمين
او ټول ستاینه یوازې الله د عالمیانو د پروردګار لپاره ده. د صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 38مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد قسم دی له نصیحت نه پر ډک قرآن بلکې همدغه خلک چې له منلو نه انکار کړی دی یعنی کافران په سخت تکبر او سرکشي کې اخته دي. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. لدوی نه مخکې مونږ همدغسې څو نسلونه هلاک کړي دي او کله چې د هغو کم بختی راغلی دی نو هغوی چیغې وهلي دي خو هغه د ژغورل کېدو وخت نو. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپل له هم دوی نه یو ویرونکی راغی. منکران وویل چې دای کوډګر دی ډیر دروغجن دی. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا د ټولو خدایانو پر ځای فقط همدا یو خدای وګرځاو؟ دا خو ډیره د تعجب وړ خبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او د قوم یعنی قریشو سرداران له دې وینا سره ووتل چې زوی او د خپل معبودانو پر عبادت ټینګ اوسئ. دا خبره خو د کوم بل غرض لپاره کیږي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دا خبره مونږ د نږدې زماني په ملت کې له هیڅ چا نه ده اورېدلې. دا نور هیڅ نه ده مګر یوه له ځانه جوړه شوې خبره. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. زمون په منځ کې همدغه ایکی یو سړی پاتې شوی و چې پر دوی باندې د الله وحی نازله کړای شو. اصلي خبره دا ده چې دوی زما په وحی کې شک کوي او دا ټول خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوند نه دی څکلای. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. آیا استاد بخشش والا او برلاسی پروردگار د رحمت خزانی د دوی په اختیار کې دي؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. آیا دوی د اسمانونو او ځمکې او د هغو په منځ کې شیانو څښتنان دي؟ خنو دوی د عالم اسباب څوک ته وخیږي ودی ګوري. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. دا خو له ډلو نه یوه داسې کوچنۍ غوندې ډله ده چې په همدې ځای کې ماتې خوړونکې ده. له دوی نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، د میخونو او لوړو عمارتونو څښتن فرعون، سمودیانو، د لوط قوم او د ایکه خلکو پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړي دي. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
له هغونه هر یوې پیغمبران دروغجن وګڼل او زما د عذاب فیصله پرې تطبیق شوه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. دغه خلک یعنی د مکی مشرکان هم فقط د یوې زلزلې انتظار باسي چې له هغې وروسته کومه بله زلزله نه وي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دوی وایي چې ای زموږ پروردګاره د حساب له ورځې نه مخکې زموږ برخه موږ ته په بیړه راکړه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ای پیغمبره په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي. دوی ته زموږ د بنده داود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معامله کې الله ته رجوع کوونکی و. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. مونږ له هغه سره غرونه تابع کړیو چې سهار او ماښام له هغه سره پاکي بیانوله او الوتونکي به د هغه شاوخوا ته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مونږ د هغه سلطنت محکم کړیو، هغه ته مو حکمت ورکړیو او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړیو. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. او تا ته د هغو مدیانو څخه خبر رسېدلی دی چې پر دیوال راختلي د هغه حجرې ته ننوتلي وو. کله چې هغوی داود ته ورغلل نو داود د هغو په لیدلو وارخطا په وویلا شو. هغوی وویل مه ویرېږه، موږ د دعوا دوه لوري یو چې یوې پر بلې تیری کړی دی. ته زموږ په منځ کې له حق سره سمه فیصله وکړه، بې انصافي مه کوه او موږ ته سمه لاره راوښیه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. دا زما ورور دی، له ده سره 9 نوي میږي دي او له ما سره صرف یوه میږه ده. ده ماته وویل چې دغه یوه میږه هم ماته راوسپاره او ده په خبرو اترو کې مغلوب کړم. د صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 38مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود جواب ورکړ دغه سړي له خپلو میږو سره ستا د میږې د یو ځای کولو په غوښتنه په رښتیا سره په تا ظلم وکړ. واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان دي ځینې یو پر بل ظلمونه کوي. فقط همغه کسان له دینه ژغورل شوي دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغسې خلک بیخي لږ دي. د دغه خبرو په ترڅ کې داود پوه شو چې دا خو مونږ په اصل کې پر ده ازمایښت کړی دی. نو هغه له خپل پروردګار نه بخښنه وغوښتله او په سجده پرېوت او رجوع یې وکړه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
حالا نو موږ د هغه قصور وباخ او په یقیني ډول زموږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدې والی مقام او غوره عاقبت دی. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مونږ هغه ته ویل ای داوده مونږ ته په ځمکه کې خلیفہ ګرځولې له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حق حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له لارې نه واړوي. کوم کسان چې د الله له لارې نه بېلارې کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هېره کړه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مونږ دغه اسمان او زمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې د چټي نه ده پیدا کړي دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافر شوي دي او د دغسې کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اور څخه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا موږ هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي او شانته کړو؟ آیا موږ پرهیزګاران د بدکارانو په شان وګرځو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې موږ تاته ای پیغمبره نازل کړی ترڅو چې دوی د دې پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترنه درس واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. او داود ته مونږ سليمان غوندې زوی ورکړل ډیر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هغه وخت د یادونې وړ دی چې په ماښام مهال کې د هغه مخې ته ګړندي او اصیل آسونه وړاندې کړای شول. نو سلیمان وویل ما د دغو آسونو مینه د خپل پروردګار په یاد غوره کړې ده تر دې پورې چې کله هغه آسونه له سترګو پناه شول نو هغه امر وکړ چې دا بیرته ماته راولئ. بیا یې د هغو په پنډیو او غاړو باندې لاس راښکل شروع کړل. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. او ګوره چې موږ سليمان هم په ازموینه کې واچاو د هغه د کرسۍ د پاسه مو یو لویه جوسه وغورځوله. بیا هغه د خدای دربار ته رجوع وکړه او ویل چې ای پروردګاره ما ته بخښنه وکړه او ما ته هغه باچایي راکړه چې له مانه وروسته د هیڅ چا لپاره وړ نه وي. بېشکه همدا ته اصلي بخشش کوونکی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء
بهرحال نو مونږ هغه ته باد رام کړ چې د هغه په امر به په نرمۍ سره لګېدی چیرته چې هغه غوښتل او شیطانان مرام کړل د هر ډول ودانیو جوړونکي او له لوی بحرونو څخه د جواهرو دراوېستلو لپاره غوټه وهونکي او نور چې په زنجیرونو تړل شوي وو هم رام کړل. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. مونږ هغه ته ویل دا زمونږ درکړه ده ته واکمنې چاته دی چې خوښه شي ورې کړي او چاته چې وغواړي ورې نه کړي څه حساب نشته. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. په یقیني ډول د هغه لپاره زمونږ په وړاندې د نږدېوالي مقام او غوره پای دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. او زمونږ د بنده ایوب یادونه وکړه کله چې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی یم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مونږ هغه ته امر وکړ خپلې پښې پر ځمکه ووهه دا دي یخې اوبه د لمبلو لپاره او د څښلو لپاره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. مونږ هغه ته د هغه اهل او عیال بیرته بیا ورکړ او د هغو ترڅنګ همغومره نور له خپل لوري د رحمت په ډول او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. او مونږ هغه ته وویل جارو را واخلا او گزار پرې وکړه او خپل قسم مه ماتوه. مونږ هغه د صبر خاوند وموند ډیر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. او زمونږ د بندگانو ابراهیم اسحاق او یعقوب یادونه وکړه د ډیر عملی قوت درلودونکي او د بصیرت خاوند خلکو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. مونږ هغوی د خالص صفت پر اساس غوره کړیو او هغه د آخرت یادو. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. په یقیني توګه زمونږ په نزد هغوی په غوره شوو نیکو کسانو کې شمار دي. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. او د اسماعیل یسع او ذوالکفل یادونه وکړه دا ټول غوره کسانو څخه وو. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. دا یو یادونه وه اوس واورئ چې دې پرهیزګارانو لپاره په یقیني ډول ډیر ښه استوګنځای دی. تل تر تله جنتونه چې دروازې به یې د هغو لپاره پرانیستې وي. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هغوی به پکې تکیه وهونکي ناست وي د ښو میوو او څښلو وړ شیانو غوښتونکي به وي. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. او له هغو سره به حیادارې همزولې میرمنې وي. هذا ما توعدون ليوم الحساب. د هغه شیان دي چې له تاسې سره د حساب په ورځ د هغو د درکولو وعده کیږي. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. دا زموږ روزي ده چې هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده. هذا وإن للطاغين لشر مآب.
جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. دا خدای د پرهیزګارانو عاقبت او د سرغړونکو لپاره ډیر ناکاره استوګنځای دوزخ دی چې په هغه کې به هغوی وسوځي. ډیر بد ټاټوبی دی د هغو لپاره ده. نو هغوی د خوند وڅکي د جوشېدلو اوبو وینو زو او د همدې ډول نورو ترخو. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هغوی به د دوزخ خواته د خپلو پیروانو د راتګ په لیدلو سره په خپلو منځو کې سره ووایي دا یو لښکر ستاسې څنګ کې دوزخ ته ننوتونکی را روان دی. دوی ته هیڅ کوم هرکلی نشته. دوی په اور کې سوځېدونکي دي. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروان به ورته ځواب ورکړي نه بلکې همدا تاسې سوځئ. هیڅ کوم ښه راغلاست ستاسې لپاره نشته. همدا تاسې دغه برخلیک زموږ مخې ته راوستی دی. څومره بد دی دغه هستوګنځی. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. دوی به وایي ای زموږ پروردګاره چا چې دغه برخلیک ته زموږ د رسولو لارې چارې جوړې کړي هغه ته 2 چنده د دوزخ عذاب ورکړه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هغوی به په خپلو کې سره ووایي څه دي چې مونږ هغه کسان چیرته نه وینو چې مونږ هغوی په دنیا کې بد ګڼل. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. مونږ همداسې په ناحقه هغوی مسخره کړي وو او که هغوی چیرته له نظره پناه دي. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بشک دا خبره رښتیا ده. په دوزخیانو کې همداسې شخړې کیدونکي دي. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو فقط خبردارونکی یم. هیڅ حقیقی معبود نشته مگر الله چې یو دی پر ټولو غالب. د اسمانونو او ځمکې او د ټولو هغو شیانو څښتن چې د هغو په منځ کې دي. برلاسی او خورا بخونکی. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. دوی ته ووایه دا یو لوی خبر دی چې د هغه په اورېدلو تاسې مخ اړوئ. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. دوی ته ووایه زه له هغه وخت نه هیڅ خبر نه وم چې په پورتنۍ نړۍ کې شخړه کېدله. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ما ته خو د وحی په وسیله دغه خبرې صرف د دې لپاره ښودل کیږي چې زه روښانه څرګند خبردارونکی یم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. کله چې ستا پروردګار پرښتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بیا کله چې زه هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح پوکړم نو تاسې د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
له دغه حکم سره سم پرختي ټول په سجده پریوتلې پرته له ابلیس چې خپل لوی تغاور شو او هغه له کافرانو څخه شو. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. الله فرمایل اے ابلیسا ته څه شي هغه چاته له سجدي کولو نه منع کړی چې ما هغه په خپل دواړو لاسونو یعنی علم او قدرت سره جوړ کړای دی. ته تکبر کوي که د لوړې درجې له خاوندانو څخه یې. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. شیطان جواب ورکړ زه له هغه نه غوره یم تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټې نه. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الله فرمایل خنو له دې ځای وځه ترټل شوی او پر تا باندې د جزا تر ورځې پورې زما لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ابلیس وویل چې ای زما پروردګاره چې دا خبره ده نو بیا ماته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دوهم ځل را ژوندي کړای شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل خدا تا ته تر هغه ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ماته معلومه ده. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ابلیس وویل ستا پر عزت قسم زه به دوی ټول گمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. الله فرمایل نو حق دا دی او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ له تا او د هغو ټولو کسانو څخه ډک کړم چې له دغو انسانانو نه ستا پیروي وکړي. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه په دغه تبلیغ باندې له تاسې نه څه اجوره نه غواړم او نه زه د ساختګي چارو جوړونکو خلکو له جملې څخه یم. دا خو یو نصیحت دی د ټولو نړیوالو لپاره. ولتعلمن نبأه بعد حين. او لږ وخت به تیر شي چې تاسې ته د ده حال په خپله معلوم شي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د زمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 19 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دغه کتاب د برلاسی او با حکمت الله لخوا نازل شوی دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ای محمد مونږ دغه کتاب ته په حق نازل کړی دی. له دې کبله ته د همغه الله بندګي وکړه د همغه لپاره د دین په خالص کولو سره. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
الكفار خبردار اوسه خالص دین د الله حق دی پاتې شول هغه کسان چې هغوی له هغه پرته نور سرپرستان نیولي دي او د خپل دغه کار دا توجیه کوي چې مونږ خو د هغوی عبادت صرف په دې خاطر کوو چې صرف هغوی مونږ الله ته ورسوي الله به په یقیني ډول د هغو په منځ کې د ټولو هغو خبرو پریکړه وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې دروغجن او د حق منکر وي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار که الله غوښتلای څوک زوی ونیسي نو خپل مخلوق نه چې چاته خوښه وای غوړه کړای به یو پاک دی هغه لدینه چې څوک د هغه زوی وي هغه الله دی ایکی یو او پر ټولو برلاسه خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار هغه اسمانونه او زمکه په حق پیدا کړی دي همغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ نه غاړي هغه لمر او سپوږمۍ په داسې شان رام کړی دي چې هر یو تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي و په هیږي هغه برلاس او بخونکی دی خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون همغه تاسې لیون نفس نه پیدا کړی بیا همغه دی چې له هغه نفس نه د هغه جوړه پیدا کړ او همغه تاسې لپاره له څارویو نه اته جوړې پیدا کړې هغه تاسې د میندو په ګېډو کې له دریو تیارو پردونه دننه تاسې ته یو په بل پسې یوه بڼه درکوي همدغه الله چې دغه چارې سرته رسوي ستاسې پروردګار دی باچایي د همغه ده له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور که تاسې کافر شئ نو الله له تاسې نه بې نیازه دی خو هغه د خپلو بندګانو لپاره کفر نه خوښوي او که تاسې شکر وباسئ نو هغه دا ستاسې لپاره خوښوي هیڅ پیټی اخیستونکی به د کوم بل چا پیټی وانخلي په پای کې ستاسې ټولو د خپل پروردګار خواته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کوئ بېشکه هغه په هغه څه چې په سینو کې دي پوه دی وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار پر انسان چې کله کوم آفت راځي نو هغه د خپل پروردګار خواته پر رجوع کولو سره هغه بولي بیا کله چې د هغه پروردګار هغه په خپل نعمت سره سر لوړی کوي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې د هغه له امله مخکې بلنه کوله او نور د الله سیالان ګرځوي تر څو چې د هغه له لارې نه نور خلک هم واړوي ای پیغمبره هغه ته ووایه چې لږ ورځې له خپل کفر نه خوند واخله
ته په یقیني ډول دوزخ ته تلونکی. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آیا دغه انسان کړنلاره غوړه ده او که د هغه چا چې امر منونکی دی د شپې په ساعتونو کې ولاړ وي او سجدې کوي له آخرت نه ویریږي او د خپل پروردګار رحمت ته هیلهمن کیږي. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا پوهیدونکي او نه پوهیدونکي کله یو شانته کېدای شي؟ نصیحت خو د پوهې خاوندان مني. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ای پیغمبره وایي چې ای د خدای بندگانو چې ایمان مو راوړی دی له خپل پروردګار نه وویریږئ. کوم کسانو چې په دې دنیا کې نیک چلند غوړه کړی دی د هغو لپاره ښېګڼه ده او د خدای ځمکه پراخه ده. صبر کوونکو ته خو به خپل اجر بې حسابه ورکړ شي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ای پیغمبر دوی ته وایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندگی وکړم او ما ته امر شوی دی چې تر ټولو د مخه زه په خپله مسلمان یعنی امر منونکی اطاعت کوونکی شم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وایه که زه د خپل پروردګار نافرماني وکړم نو زه د یوې سترې ورځې له عذاب نه ویریږم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وای چې زه خو به د الله لپاره د دین په خالصولو سره د همغه بندگی وکړم. تاسو چې له هغه پرته د هر چا بندگی کول غواړئ کوئ. وای اصلي مفلسان خو همغه کسان دي چې خپل ځانونه او خپل کورنۍ د قیامت د ورځې په زیان کې واچول. خو واوري هم دغه ښکارا مفلسی ده. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. پر هغه به د اور چتري له پاسه هم خوري وي او د لاندې نه هم. دا هغه عذاب دی چې له هغه نه الله خپل بندگان ویروي. نو ای زما بندگانو زما له غضب نه ځان وساتئ. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. د دې په خلاف کوم خلکو چې د طاغوت یعنی شیطان له بندګۍ نه ډډه وکړه او د الله خواته رجوع وکړه د هغو لپاره زیری دی. نو ای پیغمبر زیری ورکړه زما هغو بندگانو ته چې خبره په غور سره اوري او د هغې د ډیر ښه اړخ پیروي کوي. دا هغه خلک دي چې هغو ته الله تعالی هدایت کړی دی او هم دوی د پوهې خاوندان دي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ای پیغمبره هغه چاته څوک نجات ورکولای شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمات تطبیق شوي وي؟ آیا ته هغه چاته نجات ورکولای شي چې په اور کې غورځېدلی وي؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف
من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. البته کوم کسان چې خپل پروردګار نه ویریږي د هغو لپاره لوړې معنی دي، د هغو پر سر نور معنی جوړ شوي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي. دا د الله وعده ده، الله هیڅ کله له وعدې نه تخلف نه کوي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیات نویني چې الله له اسمانه اوبو ورولي، بیا هغه د کاریزونو او چینو او سیندونو په شکل په ځمکه کې وبهولي، بیا دغه اوبو په وسیله هغه راز کښتونه را باسي چې بیلابیل ډولونه لري، بیا هغه کښتونه په پخېدو سره وچیږي، بیا ته ویني چې هغه ژیړ شول، بیا په پای کې الله هغه په میده کولو سره بوس ګرځوي. په حقیقت کې د پوهې لرونکو لپاره په دې کې یو درس دی. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا نو هغه څوک چې الله د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل پروردګار خواته په ورانه باندې روان دی، د هغه چا په شان کېدای شي چې له دغه خبرو نه څه درس وانخیست؟ تباهی ده د هغو خلکو لپاره چې زړونه د الله په نصیحت سره لا زیات سخت شول، هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله ډیر غوره کلام نازل کړی دی، داسې یو کتاب چې د هغه ټولې برخې یوه بلې ته ورته دي او مضامین پکې په وار تکرار شوي دي. د هغه په اورېدلو سره د هغو خلکو د بدن په پوستکو لړزه راځي چې له خپل پروردګار نه ویریدونکي دي، او بیا د هغو د جسم او د هغو د زړه په نرمېدو سره د الله د ذکر خواته میلان کوي. دا د الله هدایت دی، چاته چې خوښه شي په دې سره یې سمې لارې ته راولي، او چاته چې الله هدایت ونه کړي د هغه لپاره بیا هیڅ هدایت کوونکی نشته. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. اوس ته د هغه چا د بدحالۍ څخه اټکل کولی شي چې د قیامت په ورځ پر خپل مخ باندې د عذاب سخت گزار واخلي؟ دغسې ظالمانو ته خو به وویل شي چې اوس د هغې ګټې خوند وڅکئ چې تاسې کوله. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لدین مخکې هم ډیرو کسانو هم دغسې د حق کلام ته د دروغو نسبتونه کړي دي، په پای کې ورباندې له داسې لوري عذاب راغی چې له هغه لوري نه د هغو ګمانه هم نشو کېدلی. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بیا الله د دنیا په ژوندانه کې د رسوایی خوند په هغو باندې وڅاک، او د آخرت عذاب خو له دې نه لا زیات سخت دی، کاشکې دوی پوهېدلی. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
مون په دې قران کې خلکو ته راز مثالونه بیان کړی دي چې دوی ګوندې پند واخلي. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. دا سه قران چې په عربي ژبه کې دی څه کوګوالی پکې نشته تر څو چې دوی له ناوړه عاقبت نه په ډډه شي. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال بیانوي. یو خو هغه سړی دی چې د هغه په ملکیت کې یو شمیر بدخویه باداران برخوال دي چې هر یو خپل لوري تراکاږي او بل سړی په ټوله معنا دی کې یو بادار غلام دی. ایا د دغه دواړو حال یو شانته کېدای شي؟ ستاینه الله لره ده بلکې ډیر خلک نه پوهیږي. إنك ميت وإنهم ميتون. ای پیغمبره ته هم مړ کېدونکی او دوی هم مړ کېدونکي دي. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. په پای کې به تاسو ټول د خپل پروردګار حضور ته خپل دعوا وړاندې کړئ.